علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو، ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د پښتو فلمونو مشهور سوپر سټار د ارباز خان والا مور بیبي وفات شوه. دوستانو، د ارباز خان مور بیبي د څو ورځو نه مخکې د پېښور کمپلیکس هسپتال کې داخله وه. دوستانو، د هغې مختلف قسمه بیماری وي، خو دوستانو هغه د سابندۍ د وجې وفات شوله. دوستانو، مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکو او د هغې د جنازې په هکله هم در سره ټول معلومات شریکو. دوستانو، زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ. دوستانو، تاسو ته پته ولګي او تاسو خبر شئ چې آیا د ارباز خان او د ارباز خان مور او د فلمونو ډیر مشهور اکټر د آصف خان ښځه بیبي وفات شوله. دوستانو، چې دا په کومې بیماری کې مبتلا وه او د دې اصل حقیقت څه دی. دوستانو، که تاسو د مکمل معلومات نه چرې ځان خبرول غواړئ نو زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو، ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي. دوستانو، ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده د پښتو فلمونو مشهور سوپر سټار دوستانو ارباز خان مور بیبي وفات شوه. دوستانو، دا ویل کېږي چې د وروستو 2 هفتو نه د ارباز خان مور بیبي کمپلیکس هسپتال پېښور کې اډمیټ وه. دوستانو، د هغې نورې هم بیماری وي، خو دوستانو دا ویل کېږي چې هغه د سابندۍ د وجې وفات شوله. دوستانو، د ارباز خان مور عمر 63 سالو او دوستانو د هغې جنازه په پېښور کې ادا شوله. دوستانو، په اعتباد فیز 6 کې د ارباز خان د مور جنازه وشوله. هغې کې ګڼ شمېر اکټرانو شرکت وکړو. دوستانو ډېر افسوسناکه واقعه شوې ده. دوستانو، ارباز خان او د هغه پلار آصف خان ډېر زیات خفه او ارباز خان ډېر زیات وژړل چې زما مور بیبي وفات شوه. یقینا چې په دنیا کې د یوه مور وي چې هغه هم د سړي وفات شي، یقینا چې سړي ته ډېر زیات افسوس وي. دوستانو، نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.